السلام علیکم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه او درنه به راته روغ و جوړ یاست. خوږو اورېدونکو، تاسو په تیرو کې د اور او مینه ناول لومړۍ برخه اورېدلې وه. په لومړۍ برخه کې تر دغه ځایه را رسېدلې وو چې شمشاد چې د سولې سره ورځ تر بلې د زړه تارونه لا ورنږدې کېدل، د زده کوونکو په راتګ یې ورته وویل زما چې وار راغی، ستا پلار راغی. شمشاد د سولې پسې چې د ټولګي په لورې ګړندي قدمونه اخیستله ور وکتل او شته ماحول ډېر زیات خوښ شو. پرېکړه وکړه چې اوس خو به خامخا همدې کورس کې درس وایي. نوړون له خدایه څه غواړي؟ دوه سترګې ځان سره راغبرګه کړه. یو پلو مې یار لونګین مې په دا بل پلو، یو وړوکې ادې پلو راواوړه. جانان زما د ګل ونه، جانان زما د ګل ونه، له هرې څانګې زولې ګلونه وړمه. یو وړوکې ادې پلو راواوړه. بلې مینهوالو، دا چې اوس د اور او مینه ناول په دویمه برخه کې څه کېږي نو ملتیا مې وکړئ. پیل کوو د دغه ناول په دوهمه برخه. سولې چې د شمشاد په اړه فکرونه یې ورځنۍ دنده ګرځېدلې وه. ځینې وخت به تر ناببره کارونه هم ترسره شول. یا ورځ سولې په کور کې دیګ پخوه. د شمشاد په اړه دومره سوچونو کې ډوبه وه چې د مالګې پر ځای دیګي ته په ناپامۍ کې بوره ور واچوله. وریجې یې پخې کړې، کاسو کې وریجې واچولې. خو سوله د شمشاد زړه راښکونکې څېرې یوې بلې خیالي نړۍ ته وړې وه. د هغه د لیدو خوند یې له هېڅ سره نشو پرتله کولی. لاس تر زنې د کوټې په کونج کې ناسته وه. مور یې غوټۍ پوښتنه وکړه چې سولې راځه ډوډۍ وخوره. سولې ورته په ځواب کې وویل چې زړه مې نه کېږي. پلار یې فاتح خان وویل سولې لورې ناروغه خو به نه یې؟ سولې ورته په ځواب کې وویل نه پلار جان، هسې مې زړه ته نه کېږي. دا وخت د سولې لالا روخان د وریجو خوړل پیل کړ. لومړۍ مړۍ چې وخوړه ویې خندل. ټول حق پک شول چې روخان د څه لپاره ولې خاندي. پلار مور ورونو او د ورونو مېرمنو یې سترګې پرې راخښې کړې. پلار په غوسه کې ورته وویل هلکه د څه لپاره خاندي؟ روخان بیا وخندل. ویې ویل سولې داسې وریجې نه دي پخې کړې چې ویې خورئ. د ملکول وریجو کې د فابریکې للببو ور ګډ کړی. مور یې وویل ولې؟ پلار چې د شکر ناروغي درلوده او په کومه مالګه تیار خواړه یې خوړل. ویې ویل آفرین زما سولې، نن دې زما په زړه خواړه برابر کړي دي. مور یې غوټۍ وخندله. ویې ویل سولې لکه چې د مالګې په ځای د دیګ ته بوره اچولې. سوله حیرانه شو. پلار یې که څه هم خندل، په غوسه یې وویل غلی شئ، زما نازولې لور پاخه کړې دیګې پورې مه خاندئ. په خندا او ټوکو ټولو ډوډۍ وخوړه. سولې دسترخوان ټوله کړ او خپلې کوټې ته لاړه. غوښتل یې ارامه ویده شي. هسې هم ورځ د شمشاد په فکرونو کې تېره کړې وه. د شپې تر 12 بجو خوب ورنغی. ټلیفون څراغ یې بل کړ. خپله بړېستنې ټوله کړه. غوښتل یې کتابچه او قلم راواخلي. مخکې له دې چې کتابچه راواخلي هغه شیبه یې ذهن ته راغله چې د شمشاد په څېره یې خپله سترګې ګنډلې وي. بیا یې دا ټپه وویله چې نیمه شپه شي ټول ویده شي، په ما میلمه شي د شیرین جانان غمونه. قلم او کاغذ راواخیستل. غوښتل یې شمشاد ته څه ولیکي. ذهن ته د خلکو خبرې راغلې. د پلار خاني او د شمشاد غریبي د خپل فکر یوه برخه کړه. غوښتل یې چې شمشاد ته د خپل زړه خبرې ولیکي. ګوتې یې ورېږدېدې. قلم یې بېرته کېښود. د لیک لیکل یې پرېښودل. بېرته د خوب ځای ته لاړه. 2 ساعته بیا تېر شول. خو سوله لا ویښه وه. غوښتل یې چې ځان ته ډاډ ورکړي. ځان یې نشو راضي کولی. د شمشاد مینې په زړه کې اور بل کړی وه. د زړه ته نارې یې لمبې کولې. د شپې تیارې ورته ډول ډول پیغورونه ورکول. د کوټې د 4 چوپو دیوالونو یې 8 ډوله مفهوم او تعبیرونه اخیستل. بیا واکې له سترګې وخت کې روانې وي. په خپل ټیکري وخت کې پاکې کړي. بیا یې قلم او کتابچه راواخیستل. دا ځل د ګوتو پر ځای زړه رېږدېده. خو د سترګې په کاغذ څڅېدلو وخت کو د کاغذ رنګ بدل کړ. سوله فکر وکړ چې دا لیک شمشاد ته ورکړي. هغه به پوه شي چې سوله راپسې ژړلي او بیا به لیک لیکي. د پیغلتوب غرور یې په کاغذ راغلی وخت کې ونه شوې زغملی. وخت کې وچې کړي او بیا په سرو شنو قلمونو شمشاد ته لیک ولیکه. 3 بجې بیده شوه. له 3 بجو یې د سهار تر 6 بجو همدا لیک په زړه پورې نیولی و. سهار لیک په خپل لاسې بایک کې ځای پر ځای او بیا سهار ناشتې تر خوړلو وروسته د کورس په لور روانه شوه. په ټوله لارې زړه درزېده چې شمشاد به دغه لیک واخلي که نه. بیا یې وویل هسې نه چې شمشاد بیا وخت ونه لري نو څنګه به لیک ورته وسپاري.
په ټوله لاره د کورس ټولګیوال وې زرنج کې کیسې کولې سوله په فکرونو کې ډوبه وه. ملګري برېښنا په خندا وویل سولې په وچلې دي 12 بجې دي څه شوي؟ سولې وویل هسې نن لږ ناروغه یم سر مې درد کوي. نجون وخندله ویې ویل سر دې خیر چې زړه دې درد ونه کړي. بیا برېښنا وویل زما خو زړه درد کوي. حسین په کړس خندا ورته وویل برېښنا ته خو په سمندر مین یې نو د سولې به زړه ولې درد کوي؟ سولې د زړه په زور وخندله ویې ویل حسین رښتیا وایي برېښنا ته خو مین یې بې له ځان سره په زړه کې تېره کړه چې خبره خو زما هم د مینتوب ده نو ځکه نور ټکی 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 په خبرو خبرو ښار ته ورسېدل. د کورس مخې ته له زرنج ښکته شوې. د زرنج غرهار د ټولو سرونه په درد کړي وو. څولو انجونو ته پلمه وکړه چې یو قلم اخلم او تاسې ټولګي ته درځئ. په همدې پلمه د کورس په دروازه کې ودرېده چې ګوند شمشاد وګوري. 4 خوا یې وڅارلې ویلیدل د کورس مخې ته د 2م پوړ په بالکن کې شمشاد ولاړ دی. سولې واجبه حس د شمشاد په وړاندې درلود. د هغه په لیدو تازه کېده. سار یې وکړ. یو خوا بلې خوا ته یې وکتل. ټول هلکان او نجونې په خپلو درسونو کې بوختې وي. ځان سره یې کړل. غوړي لاغ وړ او ورو ورو د شمشاد څنګ ته ورغله. مخ ورته ودرېده. مخکې له دې چې سوله له شمشاد سره سړي مشي وکړي هغه ورته وکتل او په حیرانتیا یې وویل سولې ته؟ سولې ورته ځواب ورکړ هو زه. ولې حیران شوې؟ شمشاد وویل نه خو نن څنګه 10 دقیقې وړاندې کورس راغلی. هغې چې د شمشاد دیدنې له خدای جل جلاله نه غوښته په خندا یې وویل شمشاده کیسې ډېرې سرې یو څه مې راوړي. زه باور در باندې لرم. هیله ده چې باور او زړه مې مات نه کړي. هسې خو پوهېږې چې ټول زړه او په ځانګړې توګه د انجونو زړونه د هندارو په څېر دي چې که هر څومره پیوند شي بیا هم مات ښکاري او ټول د مات په سترګې ورته ګوري. شمشاد چې نور د زړه فشار ورو ورو عادي کېده د سولې سترګو ته وکتل او په خندا یې وویل ښه د هلکانو زړونه خو ستاسو د انجونو د لاسه پیوند دي. ان ځینې زړونه دومره مات شوي چې په دې دنیا پیوند کول هم ناشونی کار دی. سولې شمشاد ته سترګه ووهله. هغه وخندل. بیا سولې خپلې شونډې په غاښ وچیچلې. ښکته یې وکتل. شمشاد خوښه ویې خندل. سولې خپل دستکول ته لاس کړ او لیکې ترې راوویسته. شمشاد ته یې وویل ګوره شمشاد له دې خبرې هېڅ څوک خبره نه شي که نه نو بیا درنه سوله خفه کېږي. شمشاد څه ونه ویل خو سر یې وخوځوه او سوله یې پوه کړه چې سمه ده. بیا سولې هغه لیک شمشاد ته ورکړ چې پکې له شمشاده د ټیلیفون د شمېرې غوښتنه کړې وه او هغه خبرې ورته لیکلې وې چې په زړه یې وي او په خوله یې نه شوې کولی. شمشاد د لیک په اخیستو حیران شو. په زړه کې 100 رنګه خبرې تاوې راتاوې شوې خو سترګې د سولې په دیدن نه مړې دي او په زیرې زیرې ورته کتل. سولې ورته وویل زه مې له ملګرې ښاپېرې سره 2 خبرې لرم نوره درنه ځم. بیا یې ورته وویل شمشاد جانه که د ځواب درلوده ویې لیکه همدلته دا لیک په ځمکه وغورځوه زه یې پورته کوم او که د ځواب نه درلوده نو لیک څیرې کړه خو پام چې څوک خبر نه شي او چاته څه ونه وایي. د شمشاد ذهن بیا له باغو ور واوښت. لاسونه یې لړزېدل. حیران و چې سولې به ورته څه لیکلي وي. لیک یې په ډېرې بیړې سره خلاص کړ. په لیک کې سولې لیکلې وه غوښتل مې شمشاد جان درته ولیکم خو نه پوهېږم چې ته به زما وړاندیز ومنې که نه نو ځکه مې درته شمشاد جان ونه لیکل. ډېرې شپې وشوې چې خوب مې تښتېدلی دی. علت یې نه دی معلوم. پوهېږې له ماشومتوبه مې ستا څېره او نوم خوښېده. د ژوند ماړۍ مې په تا ودانه ده. په هر ځای او په هر څه کې تا وینم. پوهېږم د کلي دود او دستور به موږ خپلې خوښۍ ته پرې نږدي خو که د زړه د کر غر هم وي مینې اوبه کوي. د پاڼې په منځنۍ برخه کې سولې په سره قلم لیکلي وه شمشاده زه در سره مینه لرم. پخوا مې هم در سره مینه درلوده څه مې نه شو ویلی او نه مې کوم عکس العمل ښودلی شو ځکه چې زه د کلي د خان ملک او د ملا لور یم خو نوره مې د زړه ماڼۍ بې له تا کنډواله ده. صبر مې تر همدې بریده وه. شپه ورځ مې ته په خیال او فکر کې ته راته په ځیر وګوره چې په دې ورځو کې مې څنګه رنګ زیړ شوی لکه د سیم نری او لکه د منې پاړه زیړه پیړه شوی یم. که بې تا مې ژوند کولی شو کله مې هم درته دا لیک نه لیکه خو بې له تا ژوند تریخ او پیکه دی. ستا مینې مې په زړه کې منګولې خښې کړي دي. د ورځې پیل او پای مې ستا په یادونو کې ورک دی او د شپې چوپتیا راته ستا د مینې ژمنې راکوي. هجر دې سخت او نه شتون دې زما له صبره وتې خبره ده.
بې له تا ژوند نه تېرېږي، په رښتیا ژوند نه تېرېږي. شمشاده تېره شپه مې بیخي ډېر یادې دي. ستا څېره مې د سترګو په نیږک کې پرته ده، روحاً له تا سره وم، خو جسم ته مې کوټې دیوالونه، کړکۍ، دروازې، د هجر تیارې او د شپې چوپتیا ستا د نشتون پیغورونه راکول. سترګې به مې پټې کړې، نشتون به دې هڅولم چې سترګې خلاصې کړم. د لیک په وروستۍ برخه کې لیکلي وه، ټیلیفون شمېره دې راکړه، کله کله به د له حاله ځان خبره وم. د لیک په پای کې راغلی وه، تېره شپه مې په دې ټپه زړه ټکور کړ، که نه نو هېڅ خوب نه وړلم. ستا په اړه مې ډول ډول فکرونه کول. مینه صبر وظیفه کړه، د دریابونو ماهیان غاړې ته راځي نه. شمشاد چې علي کې په لاس کې وه، خپل د مودو ورک ارمان په اوبو کې لامبو وهلې، غلی ولاړ و، هېڅ یې نه ویل. سولې د سترګو له کنجو ورته کتل. شمشاد مسک شو، د بغلان ساړه بادي، د تور ویښتانو پیکه یو بل خواړه وه، حیران دریان ولاړ و. ته به وایې چې په دې ښار کې د شمشاد د باچا اعلان تازه شوی او یوازې د دې مسخار لیونی واکمن دی. له ځان سره بنګېده او په زوره زوره یې وخندل. په 4 مترۍ کې ولاړ هلکان وویل دا لیونی شوی دی. بل ور زیاته کړه مه خاندې، له کلي چې ښار ته راشي لومړۍ ورځو کې همداسې وي. درېیمې خوله ور جوړه کړه، د کوم هندي فلم صحنه به یې خیال ته راغلی وي. 4 مې چې میراغا نومېده او ټولو له زیاتې مینې ورته میرو وویل. د ګاونډۍ په لور مین وویل دا هلک مین دی، تاسو مسخرې مه کوئ. مینان چې د خپل یو ځایوالي وخت یادوي په زړه کې خوښیږي او همداسې خاندي، نورو ته هماغه شیبه د ړندو ګمان کوي. اوس دا هلک خدای خبره چې چیرته او څه کوي، خو روحاً تش کالبوت دلته ولاړ دی او موږ یې په اړه خبرې کوو. شمشاد له ځان سره فکرونه هم کول، خو زړه له خوشحالۍ ټوپونه وهل. علي کې په سینې پورې کلک نیولی و او د کورس مخې ته په بالکن کې ګرځېده راګرځېده. بیا له ځان سره وویل سوله خو زما خوښېده، زه د هغې لیواله وم، نو په ما کې به څه ښه والی وي چې سوله په ما مینه شوې ده. شمشاد چې کلي کې د یو غریبې کورنۍ غړی و او پلار هم په کوچنیواله کې د لاسه ورکړی و، او بله خوا سوله د کلي د خان لور او د مشهورې کورنۍ څخه وه. زړه ته یې نه ولیدله چې مینه دې ورسره ولري. له ځان سره یې فکر وکړ. یوه شیبه چوپ او خفه شو، ویې ویل سوله په ما هسې مسخرې کوي، غواړي ما ځان ته کم راولي، ځکه یې دومره کیسې راته لیکلي او د ټیلیفون شمېره مې غواړي. د شونډو لاندې دا بیت له ځان سره دیکلومه کړه. ته خانې او خبرې د خانانو غوندې غټې، نو څنګه به د یار شم زه غریب یم صاحبه. شمشاد په همدې فکر کې و، سولې چې نورې حوصله ختمه او پر ورغږ یې کړ. شمشاده څه دې وکړ؟ نه دې د لیک ځواب راکړ او نه دې سیرې کړ، لکه د مجنون په څېر فکرونه کوي او ټکې ټکې ټکې. شمشاد چې له خوشحالۍ په خپلو جامو کې نڅېده ویې خندل. بیا په ماته غاړې سولې ته وویل په ما فکر کوه چې ته به څومره ارامه نجلۍ، خو ته ډېره شوخې، دا ما ولې ځوروي. سوله چې شمشاد ورته د همدې دور سیف الملوک ښکاره کېده او تازه د شمشاد مینې په زړه منګولې لګولې وې. ویې ما خو هېڅ هم نه دي کړي، د لیک لیکل که ګرمتیا وي او په تا مې نیدل جرم، دا ملامتیا او جرم مې قبول دي. شمشاد بیا وخندل، خوشحاله شو. د شمشاد خندا سوله هم په خندا راوسته، دواړو وخندل. د دوی خندا لا پای ته نه ورسېدله چې د انګلیسي استاد یې بهر پرې راغږ کړ واله کوه نجلۍ راځئ درس پیل کېږي. شمشاد چې هم خوشحاله و او هم د سولې له تاثیر لاندې راغلی و، سولې ته یې وویل سیلۍ راځه ټولګي ته. سوله مسکی شو، ویې ویل په تا څه شوي؟ زه سوله یم. پام چې استاد ته د نن خپل نوم د شمشاد پر ځای شمشتو ونه وایي. د دې خبرې په اورېدو هم شمشاد او هم سولې وخندل. دواړه ټولګي ته ننوتل او درس پیل شو. استاد وویل ټولګی نه به جوړ شوی، نجونې او هلکان د ټول په وار سره ځانونه راوپېژني. ټول استاد ته ځیره و. استاد د انټرچینج کتاب درس ورکوه او پاڼې اړولې. شمشاد یو وار سولې او بیا لیک ته کتل. استاد او ټولګیوالو ته ټول لانده ښکاره کېدل. شمشاد سولې ته شمېره ولیکله او تر درس وروسته لیک بیرته سولې ته وسپاره.
اخو سولې ته یې وویل چې د ټلیفون ښیښه ماته ده شمېره نه ښي که ډېر وخت ټلیفون بند وه خفه کېږې دې نه بیا یې ورته غږ کړ ای سولې جانې د شپې راته زنګ ونه وهې چې لالاګان مې په کور کې وي سوله د کلي نورو نجونو سره یو ځای کور سره راتله تګ او راتګ یې هره ورځ له کلي تر ښاره او له ښاره تر کلي په زرنج کې وه د سولې اقتصادي وضعیت ښه وه خو نورو نجونو وس نه درلوده چې د زرنج پر ځای دی د موټر کرایه ورکړي ورځې تېرېدې کورس کې بله ورځ د شمشاد لاسونو مخ ته وکتل چې سره اوښتي ځکه چې پلي یعنې پیاده 15 کیلومتر تر ښاره تللی وه سوله پوه شوه چې شمشاد پیسې نه لري او پلي له کوره تر ښاره کورس ته راځي شمشاد رخصتي کې سولې ته وکتل ویې خندل او ویې ویل سولې ته خو ښه په دې سړه هوا کې دغه تر کورس راغلی ما فکر نه کوه چې ته دې په واورینو او سړو ورځو کې هم کورس ته راشي بیا ورته په ځیر ځیر وکتل او په کړس خندا یې وویل پلار او مور دې هسې په تا د سولې نازک نوم ایښی ته لکه تکړه جنګیالی د تودو او سړو پروا نه ساتي سولې غوښتل ورته څه ووایي خو د عملي ملګري ښکلا پرې ورغږ کړ چې سولې زرن چمتو دی سولې خپل لاسي دستکول ته لاس کړ 2000 افغانۍ ژر ترې راوویستې او شمشاد ته یې ورکړې او ورته یې وویل ځان ته د کورتۍ او بوټونه واخله شمشاد له سولې پیسې نه اخیستې ویې ویل نه مننه پیسې لرم هغې ورته وویل خبره مه اوږده وه پیسې مې ستا په نامه راوړي او که راسره مینه لرې نه وایخله بیا یې ورته غږ کړ ای زما شمشاد جانه تر کوره پلی ځې هغه ځواب ورکړه هو نو زه یو تکړه هلک یم سوله نجونو ته ورغله او هلته یې ملګرو ته وویل چې شمشاد هره ورځ ان له کوره تر ښاره او بیا له ښاره تر کوره په دې سړه هوا کې پلي تګ راتګ کوي نورې ملګرې غلی شوې زرلښت یې وویل سولې خورې د زرنج ښي خواته چې کوم د سامان صندوقچه شته ده په هغې دې کښېني او هره ورځ یې له موږ سره ځي او راځي پیسې دې نه ورکوي خوارکی هسې هم زمونږ کلیوال دی ټولو وخندل ویې ویل بیخي ښه خبره ده هلی شمشاد ته غږ کړئ د زرنج چلونکي میرویس ویل او وروسته تر دې به زه له شمشاد سره په لاره د هغه غره او د ده غره کیسې کوم تاسې خو لوستې نجونې یاستئ موږ سره کله خبرو ته وخت لرئ سولې د شمشاد له ځان سره د کب میاشتې تر 12مې نیټې کورسه بوتاو راوسته یو ورځ چې یخ شمال ویرونکی غږ کوه او له اسمان نه هم واوره ورېده سولې د شمشاد ټلیفون ته زنګ ووهه د شمشاد د ټلیفون ښیښه ماته او شمېره پکې نه ښکاره کېده شمشاد خپلو څارویو ته په هماغه شیبه واښه چمتو کړي وه یخني لړزوه په لړزېدلو ګوتې د وکې بټن کېکاږله او په تیزه یې وویل بلې څوک یې د ټلیفون شانه په خوندور اواز سولې ورغږ کړ هلو زه یم شمشاد وویل سولې ته یې او سولې په خندا لومړی ورته وویل هو زه یم حیران شوې چې څنګه مې زنګ ووهه که نه هغه وویل نه خوږې هسې مې پوښتنه وکړه هغې ورته وویل دا وخت نو تا ته څوک زنګ وهي ته نه پوهېږې چې ته په چا ګران یې بیا سولې ورته وویل ای شمشاد څوک خو به د څنګ کې نه وي شمشاد اخوا دې خوا وکتله بیا یې وویل د ګرانښت خو درته نه وایم که مې درته ویلی چې څومره راته ګران یې نو بیا دې بې له ما طاقت نه کېږي ویې خندل او ویې ویل دومره راته ګران یې لکه ستا ګیلې او زما هسې خبرې سولې ورته وویل که وزګار یې د کلي دوکان خواته هم دا اوس را روان شه زه به د دروازې له درزه درته ګورم بیخي درپسې خفه یم بېګا مې هم ډوډۍ ونه خوړه مور مې ویل چې ډېرو درسونه دې اشتیا سوځولې له ډوډۍ پاتې 2 هډوکې شوې او شمشاده پوره 9 ورځې وشوې چې ستا څېره مې سترګو سترګو ته کېږي ستا د نشتون 9 ساعته راته 9 ورځې او 9 ورځې راته سم 9 کلونه ښکاري هغه غلی شو بیا سولې پرې ورغږ کړ ای ته لکه چې په ما پسې نه خفه کېږي ځکه خو نه غواړې چې راشي شمشاد وویل سمه ده اوس در روانېږم خو بوټونه مې شلېدلي هسې نه چې یخ مې شخ کړي او تر تا در ونه رسېږم بیا په کټ کټ وخندل سولې وویل راځه درته په تمه یم بیا له ځان سره وویل د شمشاد په خامه مینه مې زړه سوری سوری کړ د یو داسې مسافر په څېر یم چې خپل منزل رانه ورک دی د ناهیلیو پر ګړنګ ولاړه یم شمشاد جانه دغه ګړنګ ستا له سترګو سره اړیکه لري خیر دی سترګو ته د رپ ور نه کړي چې د بڼو په خوځولو سره به دي زما هیله له ګړنګونو وغورځوي بیا د ځانه سره وویل هیلې مې د مني د پاڼو په څېر دي شمشاد جانه
وفا دې زما هیلو ته پسرلی او جفا دې د مینې هغه شمال دی چې په راتګ سره به زما د هیلو پاڼې ټولې تویږي بې دا به له ځان سره دې کلو مه کړه د زړګي بم مې ستا د سترګو په ریموټ تړلی یو سترګک ووهه زما د شهادت لپاره اصوله په همدې فکرونو کې د خپل دروازې شاته د شمشاد په تمه ولاړم شمشاد خپل دواړه لاسونه په خپلو تخرګونو کې منډلي وو د ژمي ساړه باد ویښتان رپول بې له ځان سره وویل زما د سولې نږدې لرې والی د افغانستان د اوسني تاریخ د پاڼو په څېر دی چې تکرار نه لري تیر به شي خو هیر به نه شي د سولې د دروازې ته ورسېد ایسته ایسته یې کتل او ورو ورو یې قدمونه وچتول د سولې له دروازې د تېرېدو په وخت کې په دې فکر وکړ چې څوک یې ونه ویني د کلیوالو له خبرې هم ویره زیاته وه په کوڅه کې ښکته پورته وکتل سولې پرې ورغږ کړ هغه ځان غلی کړ بیا د شمشاد غږ کړ د سولې دوه غږونو ته هېڅ ځواب ورنه کړ بیا سولې پرې راغږ کړ ای شمشاد هله ما خفه یې شمشاد په مینه ورته وویل سلام سولې جان ته څنګه نه نه یم خفه کوڅه کې د بمونو سرونه مې څارل چې څوک مو ونه ویني د دواړو په زړه کې یو ولم خبرې وي خو د خلکو له خبرو ډېر ډارېدل بیا سولې شمشاد ته ور وخندل او ویې ویل ای شمشاد ګوره چې زما او ستا له اړیکې څوک خبره نه شي نه هېڅ چاته مې هم نه دی ویلي او نه یې وایم سوله بیا په خبرو کې ورګډه شوه ویې ویل شمشاده ته خو چې کوټه کې یوازې شي سوله وای ګوره نور چې په کوټه او کور کې هم یوازې وې زما نوم یاد نه کړي شمشاد په ډېره مایوسۍ ورته وویل سولې دا ته څه وایي ولې یې ونه وایم سولې وشي به چوپه شوه بیا یې وخندل ویلې ګوره شمشاده کوټې دیوالونه لري دیوالونه موږکان او موږکان غوږونه نو که کوټه کې دې هم سوله وویل اول دیوالونه بیا موږکان او ورپسې خلک خبرېږي شمشاد ایسته ایسته کتل بیا یې ورو وویل هو سولې مور مې هر وخت راته وایي چې دیوالونه خبرې کوي هغه به همدا موږکان ښایي په دې وخت کې سوله دروازې ته رانږدې شوه د دروازې له درزه شمشاد ته یو کاغذ ورکړ په کاغذ کې د مینې د اظهار سربیره لیکلي وه چې زما تر تا او ستا تر ما را رسېدل اسانه کار دی او دا هر څه شوني دي خو پولادي اعظم غواړي د کاغذ په منځ کې 3000 افغانۍ هم هغه ته ایښې وي د پسرلي په لومړۍ ورځو کې چې د ښوونځي د نوي کال پیل و د شمشاد مشر ورور زریالی ښار ته تللی و په کومه خبره د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان زمان الدین ورور سره شخړه راغلی وه د قومندان ورور جمعدین بې باکه د شمشاد ورور زریالی دومره وهلی و چې ټولې ډډې تورې او شنې وي زریالي په ښار کې امنیتي قومندانۍ ته څو عریضې وکړې خپل ټپونه هم مسؤلینو ته ور وښودل څو د زمان الدین قومندان ورور ونیول شي خو هغه چا ونه نیوه د ځان سره یې وویل چې دلته زورورې اوبه برخیږي بیا یې وویل افغانستان دی زما په څېر به د ډېرو کسانو غم نه خوړل کېږي بله ورځ زمان الدین قومندان بیا د شمشاد ورور په ښار کې ځکه وهلی و چې ولې د په ورور جمعدین بې باکه عریضه کړې زریالی ناهیلی کور ته راغی له کشرانو ورونو سره یې سلا مشورې وکړې چې څه وکړي یا ورور یې وویل چې د قومندان کور ته مای نږدو بل یې ویل نه موږ به هم په ښار کې ووهو درېم یې وویل موږ به هم د سیمه ییزو پولیسو وسله راوړو او له هغې په ګټې اخیستو سره به جمعدین بې باکه ووهو څلورم ورور یې وویل موږ ملاتړ نه لرو هغو زورور دي خو زریالي وویل چې زه خپل غچ په خپله اخلم او له حکومت سره مخالفت پیل کوم د شمشاد مور ملالۍ ډېرې زارۍ زریالي ته وکړې خو هغه ویل چې زه د قومندان ورور د ښار په منځ کې وهلی یم نه یې پرېږدم زریالی د حکومت د مخالفو وسلوالو په ډله ورګډ شو د حکومت پر وړاندې ګڼو عملیاتو کې برخه واخیسته او د وخت په تېرېدو سره نوموتی قومندان شو شمشاد د 11 ټولګي په دواړو ازموینو کې بیا هم اول نمره شو د ښوونځي په وروستۍ ورځو کې سولې شمشاد سره د ښوونځي په دروازه کې وکتل سولې چې خپلې 2 سترګې د شمشاد لیدو ته اته کړې وي په زیر زیر یې ورته کتل مسکی شوه او ویې خندل شمشاد غلی ولاړ او سولې ته یې کتل سولې په کړس کړس وخندل او ویې ویل ای زه دې یادېږم هغه ځواب ورکړه ته خو هره شېبه راته یادېږي زما د زړه په کور کې دی یاد ماڼۍ جوړې کړي ستا مینه مې د بڼو په څوکو کې ده سترګې نه پټوم او باڼه نه خوځوم
ډار مې له دې دی چې د مینې دنیا د زما د سترګو په رپولو او د بڼو په خوځولو له سترګو ړنګه نه شي. اصوله بیا پوښتنه وکړه: شمشاده، زه د څه وخت او څنګه یادېږم؟ شمشاد وویل: هره شپه تر ډېره ستا په یادونو سبا کوم. سترګې مې رڼې وي، که څه هم هوا سړه شوې، خو زه په بام او یا هم بیرون په برنډه کې ویده کېږم. اسمان کې ستوري شمار او ستا غم پرې غلطه بم، د دې لپاره چې مور او ورونه مې پوه نه شي چې زه ولې بیخ یم. نو کتابونه هم راسره هغه هم وایم. رښتیا دا څه کوي؟ وړمه شپه 2 ستوري او بل ته ډېر نږدې شوی و. ما ول فکر وکړ چې کله به موږ داسې سره نږدې کېږو. ناڅاپه یو وولید، شکر مې وویست او ویل مې ښه ده چې دا زه اوس وله نه و، که نه څومره ژر به سره جلا شوې وه. خبرې خلاصې شوې. بیا په کړس کړس وخندل. سولې په دواړو لاسونو کې خپل لاسې بیک ټینګ نیولی و. شمشاد ته یې وویل: که د دنیا شرمونه نه وی، لکه تعویز به دې په غاړه زنګېدم. دا وه د اور او مینه ناوله 2مه برخه چې ما نصیف الله صالح درته وړاندې کړه. دا چې د ناول په 3مه برخه کې څه پیښیږي، نو راتلونکې برخه کې به واورو. ستاسو د رب مل وي. ښې چارې.